د وزار څوکه د یوې استثنایي عجیبې الوتکې وروستۍ پرزه ده. د مونشن د تخنیکي پوهنتون درې محصلین ایزاهیلډ، پاتریک زیب او الکساندر فرویبایس غواړي په دغه تحریر سره د الوتکې غږ قرار او د اقلیم په ګټه کې. دا د ایرای په نامه یو هایبرید طیاره ده چې هم د بیټرۍ په برق او هم تیلو باندې چلیږي. هغه د وزرو په امتداد کې راغلو پرونو او په شا کې نصب سوي ماشین په وسیله چلیږي. د پرواز په شروع او کښېنستلو کې یوازې برق مصرفیږي، خو د پورته کېدو او معمولي ارتفاع نیولو پر وخت تیل هم سوځل کېږي. د وزرو پر څوکو باندې راغلي جنریټرونه د پرواز پر وخت بیټرۍ بیرته چارجوي. د نورو الوتکو برعکس دلته ماشین تر وزرونو لاندې نه بلکې پر سر باندې نصب دی، او بله دا چې د شا په برخه کې جانبي هدایت کوونکي سیستم ته اړتیا نشته. ځکه مو الوتکه د پرواز په شروع او کښېنستلو کې ډیره آرامه ده. د مونشن د محصلینو دغه تحریر په 2013 میلادي کال کې د ناسا او د جرمني د هوایي او فضایي ادارې د ډیزاینو سیالي وګټله. په تیوري کې ایرای 15% لږ تیل مصرفوي، خو آیا عملاً هم دغه طیاره په همدې ډول جوړېدلی سي؟ انجینرانو د راتلونکي دغه ډول الوتکو په جوړولو کې څونه پرمختګ کړی دی. موږ د روانو تحقیقاتو درو مهمو پروژو ته دقیقه کتنه کړې ده. اوله پروژه برقي ماشین. د جرمني په جنوب کې د سیټي ایر بس الوتکه نندارې ته وړاندې شوه. دغه الوتونکی ټکسي 8 برقي ماشینان لري او ډیر ژر به تر 4 پورې کسان د ترافیکي ازدحام پر سر خپل هدف ته ورسوي. کوچنۍ سپورټي تیارې هم اوس په برق چلیږي، خو د مسافر وړونکو لویو تیارو دپاره تر اوسه پورې نه بیټرۍ او نه هم د ماشین قوه کفایت کوي. فرانک انتون غواړي دغه حالت ته تغییر ورکړي. دغه فزیک پوه هم پیلوټ او هم د زمین شرکت د برقي تیارو د برخې امیر دی. هغه او ټیم داسې قوي برقي ماشینانو ته انکشاف ورکړی دی چې د تیلو د لوی ماشینانو ځای هم نیولی سي. تاسو دلته داسې یو ماشین وینئ چې یوازې 50 کیلوګرامه وزن او 1500 نیوټن متره دوران تولیدوي، یعنی قوت یې ډیر زیات دی. هغه د عادي ماشینونو په نسبت 15 ځلې لا قوي دی. دوهمه پروژه ایروډینامیک. د لاشه ایروډینامیک په کومک څه شي په لاس راځي. پروفیسور کورت روسوف دغه خبره د خپل ټیم سره په براون شوای کې د جرمني د هوایي او فضایي ادارې په مرکز کې څیړي. نن دوی د هوا په دهلیز کې یوه مخصوصه الوتکه امتحانوي. هلته باید ولیدل سي چې د دغې طیارې غږونه پورته نه دي او لږ غږ تولیدوي. تاسو باید بالاخره ټولې تیارې ته بدلون ورکړئ. نو دغه کار دلته سوی. یوازې د شور کمول د داسې تدابیرو له لارې چې ماشینونه مو پاس لګولي او د هدایت سیستم په مرسته چې شور کموي، کولای سو چې غږ او شور یو څه آرام کړو. حد اقل شور دغه لاندې خواته نه ځي چیرته چې خلک په عذابوي. د لامینار یا آرام جریان په نامه تخنیک هم شاید کامیابه تمام سي، کوم چې لوی وزرونه د مخ خواته متوجه دي. درېمه پروژه سپکې پرزې. د المونیمو پیواز پلاستیک. دلته د جرمني د هوایي او فضایي ادارې کارپوهان په نوو موادو سره تجربې کوي. د کاربن فایبر په کومک تقویه سوی پلاستیک د طیارې وزن کموي. په هره اندازه چې طیاره سپکوي په هغه اندازه طبعا د سوختي موادو مصرف هم کم وي، خو هغوی د دې لارې په اوس وخت کې د فقط 2% لږ مصرف اټکل کوي. اقلیم ته د یوې ډېرې مناسبې طیارې تر جوړېدو پورې لا نور هم ډېر وخت ضرورت شته.